دغه واړه میسیجونه او د بلاشن سکرین شټونه د ټول د یو کلنو ویزو په اړه دي چې هیوادوال پوښتي زموږ یو کلنه ویزه ده دا پوسټونه مو لیدلي دي نو موږ اماراتو څخه وطن ته پې تګ راتګ کولی شو که نه یا موږ په وطن کې یو کلنه ویزه لرو خو اوس غواړو چې بیرته امارات ته لاړ شو یا مو ټکټ اخیستی دی نو موږ بیرته اماراتو ته سفر کولی شو که نه دا موضوع ډېره پیچلې ده پیچلې په څه ده چې د دې په اړه رسمي کوم څه نه دي خپاره شوي نو ټیک ټاک ویډیوګانو پسې یا ځینې پوسټونو پسې خو موږ نه ځو تر څو پورې چې مو رسمي څه لیدلی نه یا په عمل کې نه وي شروع شوي خو دې په اړه چې ما غوښتل زه د جوازاتو سره خبرې وکړم متاسفانه تېره ورځ د هفتې ورځ او نن ورځ ده دوهم ورځ ده مطلب یکشنبه ده نو رخصتي ده ما زه صرف دومره وتوانېدم چې دوی سره په چاټ باندې خبرې وکړم په هغې کې راته وویل چې هېڅ مسله هم نشته چا چې یو کلنه ویزه مطلب چې هر قسم ویزه وي خو چې ریزیډنس ویزه وي لکه څنګه چې دا یو کلنه ویزه ده نو دوی تګ راتګ کولی شي تر یو سل اتیا ورځو پورې اجازه لري چې هېواد نه بهر پاتې شي هغې نه وروسته چې ویزه فعالي راتللی شي خو تر څو پورې چې جوازاتو سره زما خبرې نه وي شوي د هغې تر څنګ زموږ نور همکاران چې دې برخه کې ما سره چې همکاري کوي هغې معلومات ټول نه وي راټول شوي ځکه رخصتۍ ورځ د ټول معلومات نه راټولیږي ځکه کسان ټول په رخصتي باندې دي تر هغې پورې لږ انتظار وکړئ هغه کسان چې اماراتو کې دي او دوی غواړي چې وطن ته لاړ شي دا کسان یو څو ورځې انتظار وکړي تر څو دا موضوع روښانه شي خو کوم چې وطن کې دي دوی د خپلې ویزې چیک کې سیسټم کې کفال تر ننه پورې کوم مشکل نشته کولی شي چې بیرته امارات ته راشي خو کفال یې نه وي بیا ټکټ مه اخلئ بل خوا ما د اریانا هوایي شرکت سره هم دې په اړه خبرې وشوې دوی راته وویل چې تر اوسه پورې موږ ته دې په اړه کوم نوي معلومات نه دي راغلي چې یو کلنو ویزو والا ته اجازه مه ورکوئ تر اوسه پورې ویل موږ ته هېڅ کوم نوي معلومات نه دي شریک شوي خو خیر هغه کسان چې په وطن کې تاسو بیرته امارات ته راتلل غواړئ ویزه مو چک کې سیسټم کې کفاله وه نو ټکټ واخلئ بالحال خو راتللی شئ هېڅ کومه ستونزه نشته خو کوم کسان چې په اماراتو کې وئ تاسو یو څو ورځې صبر وکړئ تر څو دغه موضوع روښانه شي بیا به زه تاسو ته معلومات درکړم چې څه وکړئ سمه ده مننه